السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خاده و آبادو شي قدرمنو، خبره در سره شریکوم او نور ستاسو خوښه ده. خو هسې هم زموږ په شان د خلکو خبرې خو تاسو نه اورئ، چېرته خانان نوابان هغه دروغجن لیډران یا چې دی نو علیشه 07 یا په انګلینډ کې هغه بله افغانۍ ښځه کوم چې کنزل کوي هغه لغړې خبرې کوي. زموږ خلک خو دغه خبرې اوري او دغه چې دی په لکو لکو خلک بختي رحمان ګوري، پرمان کسکر ګوري، دوی ته خو چې روغې خبرې کوي، پاکې خبرې کوي، یا یې ښې طرف ته رابلي نو هغه انسان ته اکثر لیونی وایي، مړه وایي دا په دغه ځان اخته ده. خو بهرحال ستاسو خوښه ده، موږ د دې وطن یو، دا زمونږ حق دی. په دې وخت کې چې قدرمنو په دې صوبه باندې دا دریم ځل پیره ده چې د پی ټي آی حکومت راځي، یعنی دوه پیرې پې مخکې کړی دی او دریم ځل دا شو. دا ټول چې میلاو کې نو د دې نه دا 15 کال به روان شي بغیر د هغې 14 میاشتو نه. اوس خبره ده چې دا صحت کارت چې دی دا هم د دې هم هرکلی کوو، ځکه چې په دې هم ټولو غریبانانو ته او عامو خاسته پیدا ده. دغه شانتې هغه لنګرخانې چې دي د هغې هم هرکلی کوو، ځکه چې ښه ته به ښه وایو، بد ته به بد وایو. په دې لنګرخانو کې ډېر بېوسه غریبانان مزدوران د شپې ځای نه او هغه پکې ډوډۍ خوري، هغه پکې شپې کوي. نو د دې احساسات د هغې خلکو نه معلومیږي، څوک چې پکې شپې کوي، څوک چې پکې ډوډۍ خوري. او دا صحت کارت هم د هغه چا نه دا احساس کېږي چا چې په دې باندې علاج کړی او د چا سره چې روپۍ نه وي او د ژوند او د مرګ په کشمکش کې او خدای بچ کړی په صحت کارت باندې بچ شوي دي. خو اوس خبره ده چې د قدرمنو چې اهم خبره دا ده چې د دې سره سره د ټولو د صحت کارت نه او د لنګرخانو نه زیات ضرورت دې صوبې ته په مرکز باندې چې کوم واجب الادا رقم دی د دې صوبې د خیبر پښتونخوا د مرکز نه دغه پیسې اخیستل غواړي او هغه 119 ارب روپۍ دي. څو دي؟ 119 ارب روپۍ د کې پی کې په مرکز باندې دي. او مرکز چې دی هغه نه په تیر شوي د عمران خان په حکومت کې ورکړي دی او نه یې اوس ورکړي دي. اوس لحاظه ټول ملګرو او په شمول هر یو پښتون د کې پی کې چې دی قدرمنو دا زمونږ حق جوړېږي چې موږ په دې باندې اواز پورته کړو او د پی ټي آی د حکومت خیال دې طرف ته راواړو، د هغو مخ دې طرف ته راوګرځو چې یا زما وروره په مرکز باندې چې دا 119 ارب روپۍ دي دا دوی په کومه بدماشۍ کې د دې صوبې نه خوري. ټیکسونه موږ ورکوو، بجلی موږ ته نشته، ګیس زموږ نه وي، په زرګاو په لکاو روپۍ موږ داخلو او بجلی پکې هم نه وي. او زموږ چې کوم 119 ارب روپۍ دي هغه تر اوسه پورې دا مرکز نه ورکوي. نن کې که دې صوبې په نګران حکومت کې یا د هغې نه مخکې دوی چې پسې کوم وپت جوړ کړي هغه ورسره خبرې هم نه کوي او هغې په سره دلچسپي نه لري. ولې چې د دې نه معلومیږي داسې چې د کې پی کې د صوبې حکومت چې دي نو په دوی کې زور هم نشته. دوی زما په خیال چې دوی د صوبې په حقوقو په غوښتو په چل باندې هم نه پوهېږي. نو که چېرې دا حقوق موږ له نه راکړي که نه زموږ دا صوبه ښه کېدی شي، نه دا پښتانه ښه کېدی شي، نه دا ملک ښه کېدی شي. ځکه چې د صوبې حقوق ورکول چې دي کنه دا د پاکستان د آیین حصه ده او مرکز نه خو مرکز د پنجابیانو دی. دغه پنجاب چې دي کنه دغه پنجابیان بدماشان، دغه بېلګامه بدماشان دا په دې باندې قابض دي. نو قدرمنو پښتنو او په خصوصي توګه د پی ټي آی ورکرانو، د پی ټي آی سپورټرانو په دې باندې غږ پورته کړه د دې خپلو مشرانو نه د کې پی کې دغه کې پی کې حکومت د مرکز نه دغه خپل حقوق غواړي کم چې په مرکز باندې واجب الادا دي. د کې پی کې حکومت ته 119 ارب روپۍ دي. نو چې دې ته خپې اړم کوي دغه خپلې پیسې ترې راوالي نو دا صوبه به مزید د نقصانونو او د تاوانونو به بچ شي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.